خدای رو منه نصیره مونږ پس د خپل غریبې د انوړې مور سکور کوه مونږ ته ګریوان نه ګوتې وباسه مونږ په کلار پرېږده. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمنو مرادری کاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او نن تاسو سره د پښتو د ډرامې د پښتو د سیډي د ډرامې سوپر سٹار اداکاري غزلګل په حواله سره خبرې ترې کول غواړم. قدرمنو نن به موږ د غزلګل په جون باندې خبرې کوو، دای په شوبس کیریر باندې خبرې کوو چې هغه په کم وخت کې شوبس تراله په څومره ډرامو کې کار وکړو او د خپل عروج په دور کې ډرام انډستری ولې پرې خو دا پروګرام زموږ سره وګورئ. ما تاسو ته څه ویلي د کار کړی او بیا زه ساده مخوف ونه چې تاسو مونږ قدرمنو غزلګل د خپل شوبس کیریر آغاز د مردان د لوکل ډرامو نه کړو او پای کې دومره ټیلنټ او دومره صلاحیت چې هغه ډیر زر د پیښور او د لاهور غټو پروډوسرانو په هاي بجټ ډرامو کې کاست کړه. داسې خو هغې په بشمیره ډرامو کې کار کړی خو هغې ته اصل شهرت د ډرامې د نظره مشي نه میلاو شو. په اسمان کې د کارغانو په سیند کې د کبانو د تور سترګو د سپین سترګو نظر ما قدرمنو د ډرامې د نظر مشي لیکوال چې کوم دی هغه بیروسخان زیګر صاحب د دې عکاس او هدایتکار فرحت احمد د دې ریکارډینګ په پیښور لاهور تخبای او پیرآباد په مختلفو علاقو کې شوی. د دې کہانی د غریبې او د مالدارۍ په پس منظر باندې فلمو شوی و. هغه تا اورېدلې نه دي چې د ورځې چاته مخانده نو د شپې سم نشته او زه څه اوبه راوړې نه یم پوه شوې که نه. قدرمنو د دې ډرامې په کاست کې جهانگیر خان، غزلګل، محمد حسین سواتی، سلما شاه، نعیم مخلص او نورو هنرمندانو د خپل فن مظاهره کړې وه. په دې ډرامه کې غزلګل د یو کلیوالي بهادري جنې کردار ډیر په مهارت سره ادا کړو چې نعیم مخلص چلغلی او د هغه سره واده تیاری او محمد حسین سواتی د واده په شپه باندې نعیم مخلص مړ کی. فخریه نصیر ډیر خراب سړی دی، زه یریږم اسنه چې تاسو څه نقصان در ورسوي. قدرمنو په دې ډرامه کې محمد حسین سواتی هم د خپل کیریر لازوال کردار ادا کړی دی چې د غزلګل سره مینه کوي خو غزلګل داغه نه ډیر زیات نفرت کوي په وجه د دې چې داغه شکل ډیر زیات بدرنګ وي او رنگ یې تک تور وي. په دې ډرامه کې د محمد حسین سواتی یو ډایلاګ ډیر زیات مشهور شوی دی چې تاسو سره مخامخ کوو. دستور کافر لوره ستا هم دې خبرو خو زه لیونی او سپېلنی کړی یم خبرې سکې دا پوزه وهل نه دي دا دې پکې لا بیله نخره ده. قدرمنو جهانگیر خان چې د دې کلي یو لوی خاني د نعیم مخلص د مرګ دعوا په جهانگیر خان باندې وشي. غزلګل د خپل منګیتر د انتقام غستو لپاره د جهانگیر خان نه بدل اخلي او په اند کې پته ولګي چې دا مرګ جهانگیر خان نه بلکې محمد حسین سواتی کړو. قدرمنو دا ډرامه د غزلګل د کیریر یو کامیاب ترینه ډرامه ده. د یو ریکارډ مطابق چې د دې ډرامې په وړاندې فرست ریلیز باندې تقریبا 5 लाख کافه ریلیز شوی وي چې د سیډي ډرامې لپاره یو ډیر لوی ریکارډ دی. په دې ډرامه کې غزلګل یو ډیره نیچرل اداکاری کړې و. قسم دنډې قیامتو بیا توره په لاس چېرته روانه یې یا د چا قضا راغلې ده خو د چا قضا راغلې ده او که نه خو ستا په قضا کې راته ډېر لږ وخت ښکاري. قدرمنو غزلګل د خپل کیریر په عروج کې شوبس ته خیرباد وي او په یو ښه کورنۍ کې واده وکړو او اوس د حیا او د عزت ژوند تېروي.